دغه مون خیرو دی و ده خو لور ورکړ نسې خبر دغه روپۍ واخیستې دستې دا موټر پرې واخیست اوس یې دا موټر اخیستی دی اوس په سږو کې ځغلی کندې وسه مزې خو به وکړ چیرې ده راووځوه اوس یې وګوره یارې خیرو سره سر په څنګ وږې وای دا تر وخته یې مازغه په قرار نه دي چې ما سره وغلی سر په څنګ ده دا په څنګ سر له ما سره نشي والی هلکه ما ګوره تا ګوره پیزګای ګوره خیرو ګوره کندې وسه یارې بیا ومه دغه ته درته وخېځوم سپنګۍ ولې په دې شي ما ګوره پیزګای ګوره دا نو سبا که یو پېښه راشي بیا وایي دا لور یې ګرمه دې زوی مړ ولا موږ ډېر ورته مه کوه دا ظلم مه کوه هغه یې نه منله متې ویل وایي ولا د پیزګي له زمانو سره وایي سیالي کوه نو دی سیالي په دې بس پیزګي له زمانو سره موږ د پیزګي زمانو خو د پیدا کړې خو د سره کم هو تجارت باندې پیدا کړی هو کارونه کړي نور ورکړی ورکړ نو داسې نخرې پې کوي هلته ورته ګوره ولا خو داسې ده چې ظلم یې ولا ډېر و ډېر ظلم ده ولا سپین ږیرې سړي ته یې ورکړه بیا یې په بند باندې ورکړه اوس یې داسې په بند ورکړې وایم پروا یې نه وه چې لږ یې داسې ځوان ته ورکړې وای او ږیرې ته ورکړه څو کلن به یې په لکړه باندې ځي کوچنی هلک ورسره یې غوره روان کړی وینم نه ډېر سپین ږیری اوس خو دغه رواج شوی دی زوی دې مړ شي زوی مړی حاجي خان کاکا څنګه دی د حاجي خان کاکا څنګه خیرات ته قرار یا مخې په خیر یې څه په وایې دغه شیان مې باندې جوړ کړی دی یقین دې وسه ستړی مه شې لالی خیرات جوړ یا مخې قرارت یا مخې بس هلک هغه دغه راکته کوي ما په هلته په باکس کې په دغه کالي نه راکته یا دغه خو نه ده مبارک د موټر خدای پاک په دې ښه در سره وکړه کور دې ودان شه یقین دې مبارک شه دغه موټر څنګه له خیره سره تا څومره دخله یوه بلې خبرې یار ودر دلته یار کله د عرب وپېرې کړم د عرب علي خان وراسئ دا وخت دلته مې اوس انګار مې درته پخاوه انګار مې درته راوړ مغ مې درته پخاوه په وریځو کې یقین دې اوسه په دې غونډه باندې خو مې غوښې درته راوړې وه ته راځه چې خان کاکا ساتې خبر شومه وایي دوی کللي دي په منظره باندې وتلي دي او زه دا څو شپې کېږي چې په دې منطقه کې ګرځم دا خو د پیزګي د زمانو غټ موټر وایي خان کاکا دې ما نه و بیا ذاتي قرار بله ورځ مې یقین دې وسه ډېر غټ غرور راته ودرېدو سړی قسم ده چې منه تا په ضد باندې ونه پیدا نه کړم وایي نه خلم ذاتي مې نو بیا به چای راوست نو دا د د عربو موټر د عرب کې دا شي منه چې دا اوس خو مې دا دریم ته نه ده اچولې اوس خو دا زه په دویم کې دریم چې واچوې پښه تخته خبرې کوي خبرې نو د پیزګي کاکا زمانو خو په کار کړی تجارت کړی دی هغه خو د تجارت روان د دوکانونه دي داسې خو نه ده تا خو خپله لور ورته واچوله ازوی مړی مسه یا دغه د ډېر ښه خلک دي دوستي مې ورسره وکړه ښه خلک په چش باندې دي ښه خلک 12 کلن نجلۍ 15 کلن سړي ته ورکړې دغه ښه خلک دي دا د شفقت په باندې ډېر سپین ږیری بیا مې ګران هم ورکړه بیا مې دغه د وسړی د خدای زور روپۍ مې ځینې واخیستې دا یې نه ده چې اولاد یې خرڅ کړلو دا خو دې خرڅه کړه دا خو دې ور نه کړه دا خو دې خرڅه کړه یقین دې وسه دغه موټر چې دا اوس زه پکې ګرځم که دغه د دوستي خبره نه وای دغه نجلۍ مې نه وای ورکړې نو په 100 کالم په دې موټر کې په 100 کالم منې کې پکې سپر شوی مې یقین دې وسه
نو هغه دې په اور کې اوس په دې هغې ژوند ته خو دې نه وکاتو هغې ته خو دې دا فکر نه وکړو چې دغه خو به همدا چې وایي ښځه ډېره سخته پوښتۍ ده دا خو دې اورېدلي ساره نو که بیا د به دې سخته د لالانوله. یا خدای م دې وساتي نه غیر بیا هم نه کوو ذاتي سره ولې بیا کوو نو د دې د لالېدا څه فرق دی د دې پخوا که کار خو دې نه ورسره وکړو کوم شریعت وایي خو بیا دې په بن هم داسې سړي ته ورکړې اوس خو کار تر کار تېر ده جخان اغا داسې راته وایه اوس خو کار تر کار تېر ده معنا موټر درته وځغلوم معنا چېرته م په کار ده معنا پکې ځه یې پکې سپرېږه یې لکه پاڼه یې درته راغورځار کړم اوبو ته یې ورغورځار کړم په سږه یې درته وخېځوم په غټه په هواره په دې دغه خبرې کوه اوس سال راښیي اوس خو د کار تر کار تېر ده اوس خبره راته کوه اوس ولاړ شه دغه موټر چې د دغه بیرته خرڅ کړه دا موټر له تا سره نه لګېږي دا له هغو خلکو سره لګېږي چې هغوی یو کار یې یو 100,000 عاید ولري یو 10,000 عاید د ورځې ولري د تا 10 روپۍ عاید نشته دغه موټر خو ته په تیلو باندې هم نشې چلولی سړی 15 لیتره یې 15 لیتره مې ور واچول مګر ویې خوا نو خو خوري دغه به سبا به دغه هم خلاصي بیا به څه کوې بیا دغه د پیسګي زمن به په موټر کې ګرځي ته به دغسې په پښو باندې ورسره په واڅوې بیا خو یو کار پرې ونښلوې یو کار خو وکوه یو تجارت خو وکوه خیرو کاکا خان کاکا ښه درته وایي دی دا وایي دا موټر به دې خرڅ کړی و یو کار به دې باندې کړی و یو تجارت به دې باندې کړی و چې تا هم خیر وادي